چې توحید د اسماء او صفات دا کوملګرو ته وضاحت وشي دا ست ویل کیږي چې ملګری په دې باندې پوه شي. الله داغه په نومونو کې او داغه په صفاتونو کې واحد لا شریک ګڼل. زمونږ او د اهل بدعه یا په مقابله کې ماتوریدی اشعریه دي توحید کې څه اختلاف دی؟ د سنت والجماعت نظریه دا په کتاب سنت بنا ده او وحی بنا ده. فلسفه په عقل په روان دي، مناطق په عقل په روان دي، اشاعره ماتوریدیه هغه په عقل په روان دي او د خپل کتابونو کې تصریح کړی ده. شیخ صاحب د اهل سنت والجماعت په عقیده کې تعطیل شته چې موږ تعطیل وکړو څه ګناه ده په دې کې؟ اولنې غټ معطل چې تر شو د فرعون علیه اللعنه چې هغه د الله د فوقیت نه انکار وکړ، د الله د علو نه انکار وکړ. تعطیل عقیده د کافرو ده، د مشرکینو عقیده ده. شیخ صاحب وایي چې موږ د حروف مقطعات په شان دی وګڼو چې معنی نه ده معلومه دي کې څه حرج دی. هسې په قرآن کې مثال شته وي. شیخ صاحب وایي چې ګوره دا تعویل تاسو وایي چې تعویل نه منو، د سلفونو تعویل نقل لکه امام مالک وایي چې استوا معلومه ده او کیفیت. سلفونو چرته تعویل نه نقل د الله په نومونو صفاتونو کې د دې لاندې لیکل دي چې چرته د یو صحابي نه تعویل نه نقل، په سلفو کې د هیڅ نه تعویل نه نقل. تعویل د طریقه د متأخرین ده، د طریقه د متکلمین ده او د طریقه د خلفو ده، د طریقه د سلفو نه و. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رڼا سټوډیو کتونکو لیدونکو یو نوې پروګرام، یو نوې موضوع د یو نوې شیخ سره. محترم ورونو، الله سبحانه وتعالی دنیا خپل عبادت د پاره پیدا کړی، یعنی په بل معنا باندې توحید د پاره پیدا کړی ده. دغه توحید چې موږ لیدلې دی ډیر خلک د توحید بعضی اقسام پیژني او بعضی هغه کې داسې دي چې بالکل لاسه منکر ورته یا هغه کې په بدعاتو کې اخته دي. مشهور توحید الالوهیت، ربوبیت، اسماء او صفات. په دې کې د اسماء او صفات د نن زموږ موضوع ده. شیخ صاحب محمد افضل سره زموږ مرکه ده. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وي. جزاكم الله خیر، احسن بارک الله فیکم. شیخ صاحب محترم، موږ مخکې وضاحت وکړو چې توحید د اسماء او صفات دا کوملګرو ته وضاحت وشي دا څه ته ویل کیږي چې ملګری په دې باندې پوه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله جل شانه توحید درې قسمه ده په مشهور تقسیم سره. دریم پکې توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات معنی دا چې الله دغه په نومونو کې او دغه په صفاتونو کې واحد لا شریک ګڼل. په دې اعتبار سره چې په کوم نومونو الله ځان مسما کړی دی او په کوم صفاتونو الله ځان موصوف کړی دی، هغه نومونه او صفاتونه الله ته ثابت کړی شي او د کوم نومونو نه یا د کوم صفاتونو نه چې الله جل شانه ځان پاک ګرځولی دی او د ځان نه داغه نفي کړی ده، هغه نفي کړی شي. اثبات ما اثبته الله ورسوله لله عز وجل ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل شانه تاغه نمونه صفاتونه ثابتول چې الله رسول ثابت کړي او هغه نفي کول چې کوم الله رسول نفي کړي دي د توحید الاسماء والصفات ویل کیږي. شیخ صاحب محترم، موږ چې عموما لیدلې دي ګرن د اولنې دوه قسمه توحید کې دا امت او اتحاد پکې شته، خو دا اخرنی قسم چې د اسماء او صفات په دې کې د اتحاد نه لیدل کیږي. زمونږ او د اهل بدعه یا په مقابله کې ماتوریدی اشعریه د توحید کې څه اختلاف دی؟ هغه ملګرو ته وضاحت وشي. اصل کې د الله جل شانه د نومونو توحید یا د صفاتونو توحید په دې کې ډېر فرق خویدلی دي او هغه د گمراهۍ طرف ته تللی دي، بدعاتو کې مبتلا دي، لکه جهمیه، معتزله، اشاعره، ماتوریدیه یا کلابیه یا روافض او مخکې قرامطه. دا ډلې په دې توحید کې خویدلی دي او اختلاف یې ډېر سخت د اهل سنت والجماعت سره. د اهل سنت والجماعت نظریه دا په کتاب سنت بنا ده، په وحی بنا ده. په وحی کې په کتاب سنت کې چې د الله کوم نومونه او صفاتونه دي اهل سنت والجماعت هغه مني او کوم چې د الله نه نفي دي هغه نفي کوي. ځکه اصول د اهل سنت والجماعت کتاب سنت د دې نورو ډلو خپل اصول دي. فلسفه او مناطق او فلسفه د یونان او یا منطق د یونان دا دغه اصل دی او د فلسفه او د منطق چې داغه نبی شاعر ماتوریدی او متکلمین متاثر دي. باقي لوی قاعده ده چې تقدیم العقل علی النقل، عقل په نقل مقدم ګڼل کیږي. کوم شی چې عقل
ممکن غني هغه به الله ته ثابتول شي او د کوم شي عقل چې د کوم شي نفي کوي هغه به د الله نه نفي کول شي. نو چون کې په اصل اصول کې انحراف ده، اصول د اهل سنت والجماعت کتاب سنت او اصول د اهل بدع چې دین هغه عقل ده. فلسفه په عقل پر روان دي، مناطق په عقل پر روان دي، اشاعره ماتریدیه هغه چند صفاتونه مني او په اکثرو صفاتو کې هغه په عقل پر روان دي او د خپل کتابونو کې تصریح کړی ده لکه نبراس وغیرہ ټولو کې چې کوم صفت هغه د عقل د الله لپاره ممکن غني هغه موږ ثابتو، چې کوم هغه ممکن نه غني او محال غني د الله لپاره هغه موږ نفي کوو. نو مین د دې اختلاف په اصول کې ده، په کوم اصول باندې چې دا توحید بنا ده. د اهل سنت والجماعت اصول کتاب سنت، اتباع د الله او د رسول او اطاعت د الله او د رسول. د بدع اصول چې دي هغه ټول عقلي دي او پاکه غټ اصل د تقدیم العقل على النقل. د دې وجنه د دې باب نه خلک گمراه شوي دي او اهل سنت وایي چې نقل به مخکې او عقل به وروستي. په دې وجه باندې لوی اختلاف په دې امت کې پیدا شوی دی. دا خبرې چې عقل به مخکې او نقل به وروستي څنګه چې د بدع عقیده ده، نو دا هغه د وجه نه بیا دی دا خبرې جوړ کړي چې الله ته دا نومونه او صفتونه ثابت کړي نو تجسیم به لازم شي، تشبیه به لازم شي، مماثلت به د الله جل شانه راشي د مخلوق سره. او کتاب سنت چې صفات دین دی هغه د تشبیه او د تجسیم یا د تمثيل نفي کوي. ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد هل تعلم له سميا. د نور آیتونه د قران کریم. نو مین اصل کې په دې اصول کې اختلاف او د دې اصول نرسته بیا هغه اختلاف په امت کې راغی او په فرقو کې پیدا شو. اواسم نبی سمویل د امت بدري وړل د تقسیمي نو د 72 ډلې په کې دا په گمراهي رواني ده، یو ډله چې دا په کتاب سنت په روانه ده فرقه ناجیه. الله جل شانو دې موږ دا غنو وګرځي. شیخ صاحب د اهل سنت والجماعت په عقیده کې تعطیل شته چې موږ تعطیل وکړو څه ګناه ده په دې کې؟ د اهل سنت والجماعت په عقیده کې تعطیل نشته. د اهل سنت والجماعت په عقیده کې اثبات ده. ځکه د اهل سنت والجماعت عقیده یا د اهل الحديث اصحاب الحديث عقیده هغه واضح ده په دوه ټکو کې، الاثبات بلا تشبیه والتنزیه بلا تعطیل. بس دا مختصر اثبات به د تشبیه نه، الله له صفاتونه ثابت دي، داغه صفات نمونه ثابت دي به د تشبیه نه. او تنزیه موږ د باری تعالی کو به د تعطیل نه. تعطیل عقیده د کافرو ده، د مشرکین عقیده ده. اولنې غټ معطل چې تر شو د فرعون علیه اللعنه چې هغه د الله د فوقیت نه انکار وکړ، د الله د علو نه انکار وکړ. دا غنورسته به چې تعطیل کړ دغه جهمیو اولا کړي ورپسې معتزله وکړي. دا غنورسته بیا اشاعره ماتریدی راغلي دیو په دې لار باندې تللی دي او قرامته تللی دي، روافض تللی دي. نو دا تعطیل د فرقه باطله او عقیده ده، د فرقه ضاله او عقیده ده. کتاب سنت کې تعطیل نشته. کتاب سنت کې الله له د کمال د صفاتونو اثبات ته او د نقصان د صفاتونو نفي ده او داغه د الله نه داغه سلب کول دي. شیخ صاحب هغه چې کومه د حروف مقطعات په شان دی وګڼو چې معنی نه ده معلومه دي کې څه حرج دي. اسیم په قران کې مثال شته وي همدا غلطه وي. قیاس د نصوص د صفات په حروف مقطعات غلط دي. حروف مقطعات رموز دي، هغه اشارات دي، هغه په یو جمله کې یا په یو مرکب کې په کلام کې نه دي واقع. او نصوص د اسماء او صفاتو کوم صفات چې د باری تعالی دي یا د نمونه دي دا باقاعده په جملو کې په کلام کې واقع دي، په یو مرکب کلام کې واقع دي. داغه به خامخ معنی د سینې شي کې چې په کلام کې قران کې دی جملې یا دی یو کلامي او داغه معنی دی نه معلومه. ځکه چې سلفو د دې معنی کړی لکه امام مجاهد ابو العالیه دیو د استوا معنی کوي په ارتفاع سره په علو سره تفسیری کوي. نو چې کله تفسیر او معنی کوي نو معلومه شو چې تفویض نه دی بلکې د دې معنی شته. دا معلوم المعنی مجهول الکیفیت دی. دا ولې چې امام مالک ویله الاستواء معلوم والكيف غير معقول. استواء معلومه ده معنی معلوم المعنى ده او قرطبی لیکلی دی په اللغه په لغت کې معنی معلومه ده او د دې کیفیت مجهول ده. او اهل بدع وی دا مجهول المعانی دي، د دې معنی مجهوله ده او د دې کیف مجهول ده. نو هغه تفویض کوي د معنی او اهل سنت معنی کوي او کیف مجهول غني. د کیف تفویض کوي الله ته، معنی چې د پاکي تفویض نه کوي. بار صورت د دې قیاس په حروف مقطعات باندې دا غلط قیاس مل فارق. هغه رموز اشارات دي او اصل به کې مقصود اعجاز القرآن ده. او نصوص د اسماء او صفات دا په کلام مرکب کې یو کلام کې په جمله کې په مرکب کلام کې واقع دي. د دې خامخ معنی شته او سلف یې معنی کړی دي. نو د دې قیاس په هغه باندې غلط شي.
شیخ صاحب هغوی وایي چې ګوره دا تعویل تاسو وایي چې تعویل نه منو د سلفو نه تعویل نقل لکه امام مالک وایي چې استوا معلومه ده او کیفیت نو استوا نه هغه نفي کړی ده که د کیفیت نه یې منع کړی چې څنګه الله سبحانه وتعالی استوا کړي یا سفیان ابن عینه چې امر روح همداسې تاسو پرې ایتونه څنګه چې امیر روح کما اصل کې سلفو نه چرته هم تعویل نه دی نقل د الله په نومونو صفاتونو کې ټولو سلفو ویلي لکه امام ترمذي بار بار وایي په دې خپل سنن کې د سلفو قول را نقل کې امیر روح کما جات دا نصوص او چلوي څنګه چې دا راغلي دي همدغه شانتي او چلوي مطلب دا غدا تعویل مکوي د سلف په کلام کې لکه سفیان بن عینه دا غو په کلام کې د تفسیر او قراتو د تفسیر او قراتو معنی دا چې د دیو تعویل بنه کیږي اغه اصل کې رد کی په تعویل د جهمیو د معطلو د محرفو نو هغه وی چې دا کم چې دا ظاهر تلاوت د مدقي تفسیر د معنی په دې پرېګ دی تعویلات مکوي چرته سلف او تعویل نه کړي روح المانی کې الوسی سے لیکلي دي په وم جز کې او په سوره مائده کې د دې آیت کریمه لاندې د دې جملې لاندې چې بل ادا هم مبسوطتان د الله دوړ الله سره پراخ دي د دې لاندې لیکل دي چې چرته د یو صحابینا تعویل نه دی نقل په سلفو کې د هیڅ نه تعویل نه دی نقل تعویل دا طریقه د متأخرین ده دا طریقه د متکلمین ده او دا طریقه د خلفو ده دا طریقه د سلفو نه وا سلف چرتم د الله په نومونو صفاتونو کې تعویل نه کړي تعویل اصل کې د تحریف دا تعویل نه دا اصل کې د تحریف دا تعویل مذمومه ده د دین سلف بالکل منزه دي پاک دي مبرر دي دا د خلفو طریقه ده د دې ونې تفتزانی سم شرقایت کې لیکي وې تفویض عقیده د سلفو ده او تعویل طریقه د خلفو ده په خپل منی چې تعویل خلفو کړي ده او سلف شنو هغه به تفویض کاو نو تفویض د معنا غي واخلي دا غلطه ده بلکې تفویض د کیف دا د سلف عقیده وا او تعویل کول یا تفویض د معنا کول دا د خلفو طریقه ده دا د سلف نه ده شیخ صاحب لکه تاسو چې موږ تعویل قائل نه یو نو ګور الله وی چې الرحمن على العرش استوى ولله المشرق والمغرب وهو معكم اينما كنتم وي چې ګور خو دغه ایتونو کوم چې جانب مقابل کې تاسو خپل تعویل کوي واخلي الله موږ د ذات په لیاز باندې نو وي دې کې تعویل نه دی اصل کې دا په خپل معنی بنا دی الرحمن العرش استوا معنا دا الله د عرش نه پورته دی الله پورته شد عرش نه لکه ابن جریر لیکي په سوره بقره کې ثم استوى الى السماء کې امام ابن جریر وای غوړه معنا او راجح معنا په دې کې د ارتفاع ده الله جل شانه اسمانونو ته پورته نو الرحمن العرش استوا وانا معنا امام مجاهد ابو العالیه کوي الله په عرش لپاسش الله د عرش نه پورته دا خو تعویل نه دا خو د استوا لفظ معنا ده خپل معنا د حقيقي معنی ده پاتې شو وهو معكم اينما كنتم نو پدې کې سلف او محدثین او اهل سنت والجماعت هغه معیت د علم اخلي الله جل شانو تاسو سره په اعتبار د علم سره دا تعویل نه ده ځکه تعویل څه ته تعویل مذموم اړول د کلام د ظاهر نه غیر ظاهر ته بغیر د دلیل مقترنه نه بغیر د قرینه صارفه نه او چې کله دلیل او قرینه موجودي دا تعویل نه د تفسیر ویل کی په دې تو آیات کریمه کې چې کوم ځای کې د معیت ذکر ده خاص کر وهو معكم اينما كنتم یا وهو معهم اينما كانوا په دې ځای کې اوسره علم ذکر ده په آیات کریمه کې نو سلف ذکر ترجمه کوي چې د الله معیت به اعتبار العلم مراد ده معیت دو قسمه ده معیت عامه معیت خاصه معیت عامه هغه د علم معیت ته او معیت خاصه هغه د نصرت او د معونت معیت ته لكن الله مع المتقين ان الله مع الصابرين ان الله مع الذين اتقوا د سیتونو کې دا معیت د معیت خاصه او معیت عامه معیت د علم د دې وجه دا سلف دا تفسیر کړی دی چې معیت په اعتبار د علم سره مراد ده دا تعویل نه دی بلکې د آیت کې قرینه موجود ده او دا غسل کې وجه ده چې معیت په اختلاط دلالت نه کوي معیت مصاحبت ته وي معیت مرګرتیا ته وي الله جل شانه ستاسو سره ده یعنی ستاسو باندې د رب العالمین علم ده یا ستاسو سره د الله مدد ده د دې مثال د څه لکه امام ابو حنیفه رحم الله نه یو خزي تاسو کو چې ته الله په عرش ده ځکه امام ابو حنیفه د دې قایل چې الله په عرش او که څوک د دین انکار کوي نو کافر د امام سے فتوا موجود د الفقه الابسط کې روح المانی شرقی تحویل ټول را نقل کړي نو الله خو وی چې هو معکم اينما کنتم نو امام ابو حنیفه رحم الله دا جواب وکړ وای د دې چې مثال دی لکه دوه ملګری دی او مشرق کې بل مغرب کې دی او مشرق والا وای مغرب والا چې ګوره پروا مکه ويره غمزه در سره ما وای د دې بس معنی ته کې ذات یلته هغه وینا وای د دې څه مطلب زدر سره زما تایید در سره دی
زما مرسته در سره ده، د دې معنا دا ده. نو الله چې ویل دي زه تاسو سره یم، معنا زما تاسو سره مدد ده، مرسته ده کله چې میت خاص شي، او چې کله میت عام شي نو معنا دا ده زما علم در سره ده. نو دې کې اختلاط نه دا دلالت په اختلاط نه کوي، بلکې دا د معیت معنا ده مع معنا د مصاحبت. شیخ صاحب اوس دوی وی اوس مثال بل یداه مبسوطتان، دلته تاسو ید په معنا د اصلي معنا اخلي، والسما بنینا هلته په معنا د قدرت اخلي. دا تاسو ولې همدغه یو لفظ دی وي مونږ ته وایي چې قدرت ما اخلي، دلته خپله په قدرت اخلي. سوره مائده کې چې راغلي دي چې وس بل یداه مبسوطتان، نو یداه تسنیه د ید ده. ید ویل کېږي په عربی کې لاس، لکه تبارک الذی بیده الملک بیده ملکوت کل شی. نو ید دلته په خپل معنا ده د الله دو لاسه. وجه دا غدا ده چې کله تعویل وکړي شي قدرت او نعمت سره. یو خو امام ابو حنیفه وی دا مذهب د معتزله ده، قدریه ده، او په دې کې د الله د صفت ابطال ده څنګه چې فقه اکبر کې ذکر دي. دویمه دا ده چې د نعمت او د قدرت تسنیه نه راځي چې د الله دو قدرت پراخه دي یا د الله دو نعمت پراخه دي. تسنیه چې راځي نو هغه د ید حقيقي راځي، دو لاسه کلتا یدیه یمین یا بل یداه مبسوطتان یا ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدی. الله ما په خپل دوړو لاسونو آدم اسلام پیدا کړي. نو یو ید ذکر کیږي، بل ایدی ذکر کیږي، او بل یداه تسنیه ذکر کیږي. د تسنیه کله چې تسنیه شي نو د ید معنا حقیقیت، حقیقی لاس د رب العالمین کما یلیق بشانه. او پاتشو هغه د سوره زمر د سوره زاریات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. دلته ترجمه کوي مفسرین چې د آیت د مراد قوت ته. نو مؤوله دا اعتراض کوي چې ګوره سلف او تعویل وکړه، جواب دا غدا ده چې الته آیت جمع د ید نه ده، الته آیت مصدر ده عاد یعید ایدن. نو دلته آیت مصدر ده جمع د ید نه ده، په دې کې دی خطا کیږي. آیت معنی قوت، طاقت، ځکه هغه مصدر د عاد یعید، لکه څنګه چې کشاف زمخشری په کشاف کې ویلي او نور علماء د لغت ویلي چې دلته آیت دا مصدر د عاد یعید، دا جمع د ید نه ده. وجه دا غدا چې جمع د ید چې راځي نو هغه ایدی په یا سره راځي، او دلته آیت ده والسماء بنینا بأید. د دې وجه امام خزیمه فرمایي په کتاب التوحید کې چې څوک د آیت او د ایدی فرق نشي کولای، هغه د مناظرو باب ته نه وړاندې کیږي. د اهل سنت سره د مناظرې نه کې معنی معطله محرفه، هغه د اید او د ایدی په فرق نه پوي. چې کله جمع د ید شي نو هغه کې په اخر کې یا راځي، او چې کله جمع د ید نه او اید مصدری نو په اخر کې یا نه. نو وسما بنینها بأید هغه مصدر دغه معنی د قوت او طاقت الله اسمانونو په خپل قوت سره پیدا کړی. شیخ صاحب محترم مونږ چې اوس وایو چې الله رب العالمین په عرش باندې دی، نو دا رب العالمین د پر یو مکان نشو مونږه الله سبحانه وتعالی په یو ځای کې راقید نه کړ، د مخلوقاتو دننه راقید نه کړ. اصل کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې دیو د کتاب سنت نه وړي. مطلب څه؟ کتاب سنت کې چې الله له څه ثابت دي هغه ثابت دي، او څه چې د الله نه نفي دي هغه نفي کوي. اوس الله ویلي دي په عرش مستویم، الرحمن العرش استوى. دلته الله دا نه دی ویلي چې مال مکان دی یا مکان نشته، اثبات د مکان یا نفي د مکان. اهل سنت دا نه کوي. وجه دا غدا ده چې لفظ استوا نقل دی او لفظ د فوقیت نقل دی، نو د دې سره نفي د مکان یا اثبات د مکان د اهل سنت نه کوي، بلکې هغه په دې الفاظو کې په اثبات نفي کې د کتاب سنت تابعدار. دا خو یو جواب. مونږ وایو الله په عرش مستوي دی، مونږ دا نه وایو چې الله د لپاره مکان شته. د دې وجه نه دا اعتراض چرته شوبه سلف نه کړي، صحابه کرام نه کړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دوی الله په عرش دی نو الله له مکان ثابت شي، او چې مکان ثابت شي نو الله محتاج شو مکان ته، او چې محتاج مکان ته هغه ممکني نو الله ممکن شو. دا اعتراض چرته سلف نه کړي، صحابه کرام نه کړي. د دې وجه نه د اعتراضات کول دا د الله د عظمت او د الله د لوی خلاف دي. دا وجه د چې امام مالک نه تاسو شو چې کیف استوا الله څنګه استوا کړی دا. نو په امام مالک خولې رالی او سر خکتک او خولې پر رالی د الله د یری د وجه نه چې دا باطل پرست څنګه د الله په باره کې د سوالات کوي، به سر اوچت کوي ویل الاستواء معلوم والكيف غیر معقول او الايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، او به چې کوم سائل تاسو کړو ویل د بدعتي د مسجد نه وباسي.
بل خبر اصل کې دا چې د مکان معنا دی وکي مکان څه ته وایي کله مکان دا معنی او د الرحمن العرش استوانه مکان لازمیږي دا مستلزم مکان لري دی معنا دا چې الله په منځ د مخلوقاتو کې دی ان الله محاط شو مخلوقاتو په احاطه وکړه نو په دې معنا سره نفي د مکان د الله نه صحیح ده چې الله لپاره مکان نه دی ثابت ذکر رب العالمین هغه په مخلوق کې راګیر نه دی او نه مخلوق په الله باندې محیط ته والله محاط ته یا مخلوق محل دی والله حال دی په دې معنا سره نفي د مکان صحیح خو کدیون نفي د مکان په دې معنی سره کې چې الله په عرش نه دی الله د کائناتو نه بر نه دی فوق العرش نه دی نو په دې معنی سره نفي د مکان غلطه ده نو دا مکان لفظ مجمل دی څنګه چې حیز لفظ مجمل دی جهت لفظ مجمل دی بلک تفصیل کې دي دا الفاظ مجمله دي شیخ الاسلام وای په دې اعتبار سره مبتدعين چې دي هغه اهل سنت او اهل حق المغالطي ور کوي د دې الفاظ تشریح کیږي کله مکان دا معنی چې الله په جوف د مخلوق کې دی په خېټه د مخلوق کې دی او الله حال دی په مخلوق کې په دې معنی سره مکان الله نه ثابت او کله مکان دا معنی چې الله سبحانه و تعالی په عرش لپاسه دی د عرش نه پورته دی فوق العرش دی مستوی علی العرش دی او په دې معنی سره دیو د الله نه مکان نفي کوي او دغه په ضمن کې د الله صفت د علو نفي کوي نو په دې معنی سره د مکان نفي بیا صحیح نه ده نو اصل کې معطله را لګي او په نفي د مکان سره د الله د کمال صفت نفي کوي په نفي د حیز او د جهت سره د الله د کمال صفت نفي کوي لکه دا خبره شیخ الاسلام په جهت کې کړي چې د جهت دوه معنی دي همدغه د مکان دوه معنی دي که جهت په معنی د امر معدوم سره شي ما وراء العالم نو په دې معنی سره الله ته جهت ثابت ته معنی مکان ثابت ته چې الله فوق العرش او که جهت په معنی د امر موجود سره شي نو بیا الله په یو جهت کې نه دی ولې که په جهت کې شي نو الله په مخلوق کې شي او الله حال په مخلوق کې نه دی څنګه چې مخلوق حال په رب العالمین کې نه دی شیخ صاحب محترم موږ آیدا عقیده لرو چې الله سبحانه وتعالی پارش باندې جلوس کړي ځکه هغه دا وایي چې جلوس تاسو باندې نو بیا خو عرش الله لپاره یزي هغه نه بغیر لکه کرسي مثال دی ورکړي چې اهل حدیث دا وایي چې کرسي په شان دی الله په عرش باندې ناز دی آیدا زموږ عقیده ده او یا برا کېدل دی یو شی آیدا ضروري دی چې دا شی ته محتاج دی د لندې شي ته بر شي محتاج دی منګه ما مخکې خبره واضحه کړه چې د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې هغه اثبات د هغه څه کوي چې الله او رسول ثابت کړي او نفي د هغه څه کوي چې الله او رسول نفي کړي الله سبحانه وتعالی ځان د پر جلوس نه ثابت کړي جلوس یا استقرار په عرش باندې الله ویل ذ فوق العرش د عرش نه بر یما د عرش نه اوچت یما او د الله سبحانه وتعالی فوقیت د مخلوق په شان نه دی لکه موږ یو زید په دې چت دی نو زید د چت ته محتاج دی او د الله فوقیت د سینه دی رب العالمین د عرش نه پورته دی ما وراء العالم کې دی الله عرش ته محتاج نه دی بلکې عرش رب العالمین ته محتاج دی د دې وجنه امام طحاوی په خپل عقیده طحاویه کې وی الله محیط بكل شی الله په عرش محیط دی او الله فوق كل شی د عرش نه بر دی نو رب العالمین بر او محیط دی په عرش باندې عرش الله ته محتاج الله عرش ته نه محتاج شرط د جلوس اثبات نه راغله او دارنګي د استقرار اثبات چې الله په عرش مستقر دی یا په الله په عرش ناس دی یا عرش د الله لپاره مکان دی والله متمکن دی دا نه دی راغلی بس موږ هغه خبره کوو چې کوم کتاب سنت کې راغلی دی چې الله فوق العرش او په عرش باندې مستوي دی شیخ صاحب د اهل بدع و چې تاسو موږ سره دا عقیده نه مانی چې الله په مکان کې دی نو ګور چې الله سبحانه وتعالی عرش نو پیدا کړی کنه نو تاسو موږ ته روخه چې الله په کوم ځای کې مکه ځای وي دی هغه موږ عقیده ده وي اهل بدع دا وی الله په عرش کې دی نو دا تاسو ته مونږ کو چې د هر ځای نو پیدا نو الله چرته مبتدیین نو تاسو کوګن الله چرته په عرش کې دی په عرش کې بس مکه کوم دی او بر هم دی کوم چې عوام دي او کوم چې مولین دي نو دا بل فاسد عقیده ده چې الله نه خارج دی په عالم نه داخل دی په عالم کې ارتفاع او نقیزین کوي خدا کوم عام چې موږ د دین اورو نو دی الله په کل مکان دی نو موږ د دین ته پوس کوو چې دا امکنه نه ونه الله چرته دا سوال به زه دی د دې مثال دی لکه زما دا چت زما د سر نه پورته دی ته تاسو کې چې مولوی صاحب سر نه دا چت چرته نو که زما سر وو کنه خدا چت برو که عرش وو کنه الله عالی وو ځکه علود الله صفت ذاتی دی دا رب العالمین نه جدا کیږي یو استوا د بل علود استوا د الله صفت فعلی دی ځکه اوسره ثم ذکر کړل ثم استوى على العرش الله رست استوا په عرش کړی دی چې کله عرش موجود شي اما علو دا د الله سبحانه وتعالی صفت دی ازلی قدیم الله چرته د علونا علود الله نه جدا کیږي د دې وجه امام طحاوی لیکلی په خپل عقیده طحاویه کې چې د الله سبحانه وتعالی صفات د الله له مخکوم ثابت او اوسم ثابت دي بیا هم ثابت دي
د الله صفات د الله نه جدا کیږي. موږ د دې نه تاسو کو چې تاسو خو د الله خلق منئ کنه، خلق صفت منئ، الله خالق دی، خلق الله له ثابت دی. نو که څوک دا تاسو کو چې دا مخلوق نه نو الله خلق د څه شي کو، او علم الله لمنئ نو علم خو معلوم غواړي، نو چې معلومات نو نو علم چرته د علم صفت څه فائدہ. یا بصر تاسو الله لمنئ نو بصر خو مبصرات غواړي، نو چې مبصرات نو نو الله څه شي لید. او سمع منئ، سمع خو مسموعات غواړي، نو چې مسموع نو الله سمع د څه شي کوله. دا ډیر غلط سوال دی. الله سبحانه وتعالی په خپل صفاتونو د کمال متصف که مخلوقات وو کنو دا صفات الله له ثابت دي ازلا و ابدا، فازل کې په مال ازل دوړو کې ثابت دي. دا رب العالمین نه منفک کیږي او دا د الله نه جدا کیږي. شیخ صاحب تاسو چې بعض دیوبندیان په کې دا عقیده چې الله په هر ځای کې دی، هغه چې دا خو تاسو عقیده لرئ، وای تاسو حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مانځ کې ولرته مخامخ متو کوي ځکه الله تاسو مخامخ یا نزول تاسو چې اول اسمان ته الله راکته کی، دا خو تاسو عقیده ده. دا اعتراض غلط دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله تاسو په مانځ ولاړ نو مخې ته متو کې او ګس طرف ته متو کې. د مخې ته تکلو معنا دا چې الله مخې ته دی، مخې ته د الله کېدو دا مطلب نه دی چې الله دلته لاندې په ځمکه کې دی. مخې ته دی معنا بره دی او ستاسو نه مخې ته دی. د دې مثال داسې دی، موږ د الله مثال نه وایو، واسې عام په دې مخلوقاتو کې دغه د فهم دپاره دا وایو. ته سپوږمۍ ته ګورو، سپوږمۍ ستا نه مخې ته ده او بره ده، نور ستا نه مخې ته دی او بره دی. نو دغه رنګې مونږه سجده لګو کعبې ته او هغه طرف ته توکل دا منه دي، قبله ته توکل منه دي، خو د دې دا منه ده چې الله بزمکه کې دی. رب العالمین زموږ مخې ته شمو ته سجده لګو، خو د دې باوجود الله بره دی. لکه یو سړی سپوږمۍ ته ګوري، سپوږمۍ مخې ته ده او بره ده، نور مخې ته دی او بره دی، ستوري مخې ته دي او بره دي. دغه رنګ رب العالمین الله جل شانه زموږ مخې ته او بیا الله برا ذکر الرحمن العرش استوا. نصوص ته یو بل متعارض نه راځي. اگر کدا خبره تاسو چوای دا د فتح الباری کې محافظ ابن حجر لیکل دا اعتراض یې تم کړي او دا نور اشاعرهم دا اعتراض کې ماتوریدی اشاعره دا اعتراض کې خدای اعتراض به زیاده. رب العالمین کوم چې نصوص چې داغه په فوقیت دلالت کوي او دا نس چې الله ستاسو نه مخ ته دی نو په دې کې هیڅ تعارض نشته دی. الله مخ ته دی او سره د دین الله سبحانه وتعالی بره دی، پس مکه کې نه. شیخ صاحب د نزول متعلق هغه چې تاسو الله پارش باندې به چې ول اسمان تم راکته کېدل ته کوم عرش وي پرې خود لند راکته شو. مونږ دا وایو او دا مونږ نه وایو بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ينزل ربنا تبارک وتعالى الى السماء الدنيا. الله ول اسمان ترا کوزي کې چکله د شپې درې مې صفات شي دا الله رسول ویلي. اوس د دې متعلق دا خبره کول چې عرش د الله نه خالی پاتې شو که خالی پاتې نشو، د دې خبرې د حدیث سره تعلق نشته او د دې عقیده سره تعلق نشته، بلکې دا وجه چې په امام مالک باندې خولې را لې وغد الله د یری د وجنه هغه خولې او یره تواری شو چې دا خلک څنګه د الله په باره کې او د الله د شان متعلق د تبوسونه کوي چې الله ول اسمان تراغ نو عرش ته خالی پاتې شو. عیاذ بالله رب العالمین قادر دی چې په عرش ومي او رب العالمین قادر دی چې اول اسمان ته راشي. الله جل شانو اول اسمان ته راغله او د دې سره سره رب العالمین فوق العرش هم دی. لکه دا خبره اسحاق ابن راهوی کړ رحمه الله کوم معتله وی چې الله قادر پدې نه دی چې په عرش ومي او نزول دی ممکن بیا د الله عجز ثابت او کله دا وی چې الله فوق العرش هم دی او دا باندې نزول هم کړی زموږ مدعای تسلیم کړه او هغه کې یو بل چې کوم د قران او سنت راغلی الله نزول هم کړی او فوق العرش هم. شیخ صاحب که الله سبحانه وتعالی بعض صفات سره د ډول غیرت شو صاحب شو ايوه دا چې د مخلوقات په شان دي ځکه دا نور اهل بدع ته د مجسمه نسبت کوي چې غیرت خدای چې هغه وې سره نه خدای موږ بدن سره موږ سره نور کیسه کوي سره د صفات پرې ثابت دي. اصل کې امام مخکې ویل د اهل سنت مسلک دا د الاثبات بلا تشبیه والتنزيه بلا تعطیل. الله له صفاتونه موږ ثابتو به د تشبیه نه، د الله ید دی خو به د تشبیه نه د مخلوق سره او د رب العالمین ساق د پندې د الله مخ د الله نور صفات بغیر د تشبیه نه د مخلوق سره. قران کریم کې الله فرمایي سوره شورا کې لیس کمثله شیء وهو السميع البصير. ګوره نفي د تشبیه مقدم کړي د په اثبات باندې د کی اشاره د خبره ده چې لاول به مؤمن خپل ذهن د تشبیه نه پاکي داغه نه رسته به کې د نوراني عقیده ورچي چې هغه عقیده د الله د صفات او د اسماء او د اثبات ته او السميع البصير. اول د آیت رد په ممثله او مشبهه او اخر د آیت رد په معطله
ځکه چې څوک تشبیه کوي هغه کافر او چې څوک تعطیل کوي نو هغه کافر، لکه څنګه چې نعیم بن حماد الخزاعي ویلي دي که چا د الله تشبیه د مخلوق سره ورکړم کافر شه، او که چا د الله د صفاتو نه انکار وکړ هم کافر شه. د دې وجه نه اهل سنت الاثبات بلا تشبیه، اثبات بلا تشبیه. سوره اخلاص کې وګورئ قل هو الله احد الله الصمد، الله الصمد کی اشاره د اثبات صفات د کمال ته، لم یلد ولم یولد کې صفات سلبی دي، ولم یکن له کفوا احد په دې کې د الله د تشبیه نفي ده چې د الله په شان ته څوک کېدی نشي. نو د حدیث او د اصحاب الحدیث عقیده ده چې الله له صفات ثابت دي څنګه چې دغه د شان سره لایقي بغیر د تشبیه او د مشابهت نه د مخلوق سره. شیخ صاحب عین الله سوال کول بعضی مولیانو دی باندې بیان نه کړی چې دا د کفر عقیده وي، څوک چې دا سوال کوي ای دا کفر عقیده ده په حدیثو کې دا شته او حدیث استراب پکې دی حدیث کې اعاذ بالله. حدیث عین الله چې کوم د حدیث الجاریه ویل کې د معاویه بن حکم السلمی چې امام مسلم پورا په کتاب المساجد کې را نقل کړی دی، صحیح حدیث او دا تپوس محمد رسول الله په خپل کړی د جاری نه چې عین الله ایواز په دې حدیث کې نه دی، دا په نور روایتونو کې ان الله سوال ثابت ده. ابو رسب حدیث ته د عبد الله ابن عباس روایت ته نور دي چې پاک نبی سم تپوس کړی دی عین الله الله چرته دی. امام زاهبی لیکي وای په دې حدیث کې دوه مسلې ثابت شوي، یو تپوس کول په عین سره دا تپوس نبی سم کړی دی، د پوس په عین سره سوال دا جایز دی دا مشروع دی. دویم الله په عرش دی، فمن انکر عن هاتین المسلتين سوک چې د دې دوه مسلو نه انکار کوي چې د دې حدیث کې ثابت دي فقد انکر علی المصطفى صلی الله علیه وسلم، د دې اعتراض په محمد رسول الله دی. نو سوک چې د دې حدیث نه انکار کوي په دې حدیث اعتراض کوي، د اعتراض ډایرکټ په محمد رسول الله دی چې د الله نبی ولې دا سوال کاو په نه سره سوال د الله نبی ولې کړی دی. پاتې چې حدیث کې هیڅ استراب نشته، نه په سند کې او نه په متن کې، حدیث بالکل په اعلی درجه د صحت کې محدثینو صحیح کړی دی. امام بهقی، امام بغوی، امام زاهبی او دارنګ حافظ ابن حجر او نور ائمه، امام ابن خزیمه ټول چې حدیث بالکل صحیح دی او د صحیح مسلم دی، او صحیح مسلم خو صحیح بخاری پسې دویمه درجه لري. چې امام مسلم یو حدیث راوړي اب څنګه صحیح نه چې هغه کتاب چې باقي امام مسلم التزام د صحت کړی دی. حدیث کې بالکل استراب نشته، دا استراب صرف استراب مزعوم دی ته مونږ وایو، دا استراب د بدعو په ذهن کې دی، د په خپل ګوتو جوړ کړی دی او خود ساخته استراب جوړ کړی دی په حدیث کې د حدیث د رد کولو لپاره. دا استراب علماء رد کړی دی او حدیث بالکل په خپل معنا صحیح او دا تاسو مونږ د مؤمن نه کول شو ماشوم نه دیو جارینا دیو نارینه نه چې عین الله الله چرته دی، دا د ایمان مسله ده او هغه دا وایي چې الله سبحانه وتعالى په عرش لپاسه دی. دیتا امتحان په عقیده کې او امام شافعي وایي دا په عقیده کې امتحان دی. امام شافعي هم د حدیث راوړی د بار رساله کې کتاب الام کې او هغه فرمایي چې حدیث بالکل صحیح دی، په دې کې استراب نشته دی. نو حدیث کې چې کومه مسله ده دا بالکل برحق او دا د هغه دلونه د حدیث چې د الله په علو په فوقیت دلالت کوي. کوم خلک چې د الله د علو د فوقیت نه منکر دي کنه هغه خلک د دې حدیث نه انکار کوي، او څوک چې د الله فوقیت علو مني نو هغه د دې حدیث نه انکار نه کوي او نه کولای شي او نه په استراب ثابت دي. شیخ صاحب تاسو ویل چې الله پارش دی په دې حدیث کې چې فی السما، هغه چې یو طرف دی چې پارش باندې به په اسمانونو کې دا کوم دغه شو حروف جاره د یو بل په معنا راځي، فی په معنا د اعلی سره د فی السما معنا علی السما، لکه دا په سوره ملک ذکر دی امنتم من فی السما دوزل الله فرمایلی دي. قران کې فرمایي د فرعون قول الله را نقل کوي چې هغه ساحرانو ته ویل چې زب تاسو پسولې کما فی جذوع النخل پاغه تنو د کجورو کې، نو پتنه د کجورو کې دنه سو بنسولې کېږي، پتنه د کجورو لپاره سړې سولې کېږي. لو صلیبنکم فی جذوع النخل یعنی علی جذوع النخل، علا په معنا ده فی په معنا ده علا سره. او دا قران کې بل ځای وګوره الله فرمایي فسیرو فی الارض، پزمکه کې زین او پزمکه کې وسړه دن نزي دن خو نزي پزمکه لپاسه زی، نو فا په معنا ده فی په معنا ده علا سره. دا یو جواب. دویم جواب دا چې سمان مراد جهت عالی ده بره طرف، د فی سما دا معنا ده چې الله په بره طرف کې ده، الله په بره طرف کې ده، نو فوق العرش ده کنه په جهت د فوق کې د عرش نه پورته ده، د دې استعارض د الرحمن العرش استوا سره نشته. شیخ صاحب داسې کوم قواعد دي چې یو طالب یو کس وایي چې زه د حق طلب کوم په اسماء او صفاتو کې تاسو ورته ذکر کوي چې هغه باندې عمل وکړي په اسماء او صفاتو کې هغه ونه خوږي. شیخ صاحب یو سو عقیده دي طلاب د حق او طلاب د علم په ذهن کې د یاد ساتي او عام مؤمنان دي. اوله قاعده دا ده چې په باب د اسماء د الله کې او د صفاتو د الله کې به د قران سنت نسړې نه وړي، دا یو قاعده.
دا امام احمد ذکر کړل رحم الله او دا غن وروسته بیا علما را نقل کړی دا تجاوز به د قران سنت نه کیږي بس قران سنت سره به یو زیزو کاغي وي چې دا شی ثابت دی الله ثابت او کاغي وي چې نفي ده نو نفي کوي به څوک چې د قران سنت نه جدا شو دا بیا د گمراهی شکار کیږي او دا په غلطو عقیدو کې پریوزي اول عقیده خدا ده دویم عقیده ده چې نصوص په ټول په ظاهر پر خو د کیږي دي کې به تعویلات نه کیږي بظاهر لك عمر نسبي والنصوص تحمل على ظواهرها والعدول عن الظاهر للباطن الحاد نصوص بټول بظاهر حمليږي او د ظاهر نه باطن ته تک دا الحاد د سړی په دې باندې ملحد کیږي چې ظاهر د نص فریدي د قران سنت ظاهر پیدي او داغه باطینی او مجازي معنی کوي نو قران سنت به بظاهر پر خو د کیږي تر څو چې دا په ظاهر نه پر خو د شوی او دروازه د تعویل مفتوح یو کولوي هغه مر به گمراهی سرایت کوي امت او چکله د تعویلات او د تحریفات دروازه بند شو او نصوص په ظاهر پاتې شو نو ان شاء الله بیا بنده ته د صحیح عقیده نصیب کېدی شي درېما قاعده دا په باب کې چې عقل به د نقل تابع غنو عقل به د نقل نه مخ کې کو د دې خلکو د گمراهي وجه هم دا فلسفه او دا نور چې گمراه شوی دي په باب د نمونو د صفاتونو د باری تعالی کې نو داغه وجه هم دا چې دا دیو عقل په نقل باندې مقدم کړی دی عقل په نقل باندې مقدم کړی دی او تر څو چې عقل رسته او نقل مخ کې به سره د گمراهي نشي کار کوي لکه دا عقیده د اهل سنت والجماعت نو زموږ د مخالفینو فرق دا دی موږ تقدیم النقل علی العقل وایو او دیو تقدیم العقل علی النقل وایي سلورم عقیده دا لکه دا شیخ الاسلام ذکر کړی په د واسطي کې او نور کتابونو کې ذکر ده چې د الله په نومونو کې به تحریف نه کیږي د تحریف نه بزان ساتو کوم ته چې تعویل ویل کی پنځمه عقیده په باب کې دا ده چې تعطیل د عقیده نه بزان ساتو الله د یو صفت نه خالی ګڼل رب العالمین معطل ګڼل او د الله یو صفت د الله نه نفي کول چې کوم کتاب سنت کې ثابت دي پنځمه شپږمه عقیده دا ده چې د الله سبحانه وتعالى په صفاتو کې تشبیه نه کول تشبیه نه ځان ساتل چې یو سره راولېږي او د الله د صفت د الله تشبیه د مخلوق د دې نظر لکه ليس كمثله شيء مشابهات نه ویل کېږي چې د تشبیه کړي اگر کسی بتونه منه تشبیه کړي اتم عقیده دا چې د الحاد د بزن ساتو وزر الذين يلحدون في اسمائه څوک چې الله په نومونو صفاتونو کې الحاد کوي نه عقیده دا عقیده دا القول في الصفات كالقول في الذات شیخ الاسلام تدمری کی وای قول په صفاتو کې د څه لکه قول په ذات کې یو سره د الله ذات مني نو ذات خو د مخلوق هم شته بیا تشبیه رااله وینا زبې د تشبیه نه منم هم دغه شانته به مونږه د الله صفات منو به د تشبیه نه او لسمه قاعده ده چې قول په بعضي صفاتو کې دا په شان د قول په بعضي اخرو کې څنګه چې دیو د الله بعضي صفات مني لکه ګوره ماتوریدی اته مني اشاعره و مني سمع مني بصر مني قدرت مني حیات مني کلام مني مشیت اراده مني نو په دې کې هم تشبیه راځي کنه دا هم صفات د جسم دي دا هم صفات د مخلوق دي د دیوال تزر وی وینا قیاس د غایب په شاهد نشي کېده الله د مخلوق په شان د بدی صفاتو کې او د صفات کما یلیق بشانه دي نو مونږ وایو چې په دې اتو کې تاسو منه او تشبیه نه منه او د صفات منه نو دغه رنګ مونږ په دې باقي ټول صفاتو کې بدا وایو چې د الله له ثابت دي بدون تشبیه بغیر تشبیه او بغیر د تمثيل نه او یو لسم عقیده ده چې په دې وجه ډېر خلک گمراه شوي دي اشتراک په اسماء کې دا مستلزم نه اشتراک لر په مسمیاتو کې د دوه کسانو نوم یو ش زید دی د دوړو نوم زید دی نو دا څنګه ده چې دا یو مسما ده بل مسما پیدا صرف اشتراک دی په نوم کې د رب العالمین او د مخلوق د صفاتو په میز کې اشتراکي معنوي دی یعنی په معنی کلی او معنی لغوي کې دیو کې اشتراک دی دینه دا نه لازمي چې مسما کې د اشتراکي او تشبیه د راشي مشابهت د راشي د خالق د مخلوق یا د مخلوق د خالق سره بلکې د الله صفات د الله د شان لایق او د مخلوق صفات هغه د مخلوق د شان لایق جزاک الله خیر یو سوال تاسو مخکې ویلو چې دا عقیده اول چا ویل دي الله د صفاتونو اول چا د تعطیل عقیده د چا ده دا یو مختصر خبره کوم په خانو کافرو کې تعطیل د فرعون عقیده و چاول هغه د الله د علو د فوقیت نه انکار کړي سوره قصص او سوره حم مومن کې ذکر دي چې هغه موسی السلام ته د کاذب نسبت کو چې د دروغجن دي او حمان تی ویل مال یو بنگلو معنی جوړ ک زبر خېجم چې د موسی الہ ګورم نو معنا دا چې موسی السلام ویل چې مال لا بر او فرعون دا انکار کوي فرعون امام المعتله دی ابن ابي العز کې وای فمن فالعلو من الجهميه فهو فرعوني كم سنة جهمية ولا الله علو نمني ذا فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي
او څوک چې الله الله دا ثابتي ده د موسی او د محمد علیه السلام په مذهب. بیا په دې امت کې دا عقیده چا راوړې ده دا چا خوره کړې ده نو دا اول جعد په 124 سنه هجری کې تیر شوی دی او د الله د دوه صفاتونو نه انکار وکړ د یو د الله د خبرو د صفت نه او بل د الله د محبت نه چې کوم تخلت ویل کی داغه انکار هغه دغه زماني یو حاکم چې هغه د اهل سنت سره دغه تعلق او هغه سزا ورکړه. د جهم شاګرد جهم د جعد شاګرد جهم راغه په 128 سنه هجری کې هغه د جعد عقیده بیا خوره کړ. جهم په جعد په لار باندې لاړ هغه دغه زماني یو حاکم هغه له سخت سزا ورکړ. د دې دوړو عقیده راوغسته بشری مریسی د حنفیو په فروع کې او معتزلی په عقیده کې د عقیده راوغسته. هارون رشید اعلان وکړ چې بشر چراونی و نو زوی مړکم سزا به د قتل ول ورکم مرګ خوشل کال د پټ د مامون په زمانہ کې راخارش دا زهر هغه خوره کړ. نو بیا ور پسې راغی احمد بن ابي داود قاضي احمد بن ابي داود چې کوم د امام احمد بن حنبل په زمانہ کې داغه خصم او معتزلی هم په عقیده کې او حنفي په فروع کې دا راغی په 240 کې د بیا د عقیده له د ترویج د وکړه الله د صفاتونو نه انکار او د تعطیل عقیده. ور پسې راغی محمد بن شجاع البلخي د راغی په 266 کې د بیا د غندا عقیده په عالم کې خوره کړه او د ترویج کو درس او تدریس داغه نه بیا رسول الله شاعر ماتوریدیه او د عقیده په ټول عالم کې خوره کړه او غند او غلط عقیده او غلط جراثیم خو په امت کې څه چلایوي دي نو د تعطیل د عقیده سند واوري دا محمد بن شجاع البلخي او قاضي احمد بن ابي داود دیو د عقیده اخر د بشر د عقیده راغسته د جهم راغسته د جعد راغسته د ابان بن سمعان ابان بن سمعان راغسته د طالوت يهودي او طالوت يهودي دا راغسته د خپل ماما او د خپل سخر نه چاغه لبید ابن عاصم يهودي وو. د تعطیل عقیده اصل کې د يهودو عقیده ده او دا د مشرکین عقیده ده د سابئین عقیده ده او دا اصل کې د فرعون عقیده ده چې د الله د کمال صفاتونه د الله نه نفي کول او د دې سره دا قضیات ساتي چې کوم صفاتونه د کمال په مخلوق کې او الله په طریقه ولا ثابت دا نشي کېدای چې په مخلوق کې د کمال صفت او الله دا غنه پاکي لکه وجه د کمال صفت ید د کمال صفت څنګه الله د دینه خالق دی او کوم صفاتونه چې د نقصان دي په امت کې او په مخلوق کې دا غنه الله سبحانه وتعالى په طریقه ولا سره منزه او پاک دی د قیاس او اولا ویل کې. نو بار صورت د تعطیل عقیده سند دا چې دا فرعون نشور شوی د په دې امت کې جهم جعد بشر او احمد بن قاضي احمد بن ابي داود محمد بن شجاع البلخي ماتوریدی اشاعره تر الى يومنا هذا او د دې په مقابله کې اهل سنت امام شافعي امام مالک احمد بن حنبل امام ابو حنیفه ابو یوسف محمد بن حسن الشیبانی امام طحاوی او نور د محدثین چاغه د دې خلکو مقابله کړی دا فجزاهم الله خيرا عن الاسلام والمسلمين. شیخ صاحب دا وایي چې جهمیه او معتزله او دغه ماتوریدی په یو بل باندې اعتراض شان دی او چې تاسو مونږ ته بدوي مونږ تاسو ته دا دوی چې ماتوریدی جهمیه او تبدر دوی معتزله او تبدر دوی کنه چې لکه هغوی ګمراه دي د دوی په هغه عقیده کې څومره فرق دی چې دوی هغه خلکو فیصدي خو پېژني چې لکه موږ هم هغوی ته نږدې یو. جهمیه چې هغه ټول صفات نه مني او ټول اسماء نه مني هغه بالکل سلبي کلی کوي د دې وجه هغوی ته غلات ویل کېږي سخت غالیان دي د الله د کمال صفتونه او اسماء ټول نفي کوي. معتزله په هغې پسې دویم نمبر ګمراه دي معتزله اسماء مني خو صفات نه مني او د ټولو شعبه دا ده چې تشبیه راځي دا تجسیم او تشبیه. نو ورپسې بیا کلابیه دي دریم نمبر کې کلابیه دي کلابیه د الله صفات ذاتی لازمه مني او صفات اختیاري نفي کوي. نو په سرور نمبر کې بیا اشاعره ماتوریدی دي اشاعره ماتوریدی چې دي ماتوریدی اته صفات مني باقي صفاتو کې تفویض کوي یا تعویل کوي او صفات فعلیه هغه تکوین تراجع کوي او هغه حادث کوي او اشاعره چې هغه صفات مني او هغه صفات فعلیه د الله بالکل نفي کوي سلب کوي هغه الله په محل د حوادث شي. نو دا د سي په دې گمراهي کې د سي په مختلفو طبقو تقسیم دي. اول نمبر جهميه دي ورپسې معتزله دي ورپسې بیا کلابیه دي ورپسې بیا په غلط عقیده باندې اشاعره ماتوریدی دي. وین اشاعره ماتوریدی دا اهل سنت والجماعت کې نه دي شمیر بلکې دی په باب د صفاتو کې
دا علما په اهل بدعو کې شمیري د دې اهل سنت سره تعلق نشته. بس شیخ کا ته صفات چې د امنیت لري کوم د معتزله او جهمیه د یو شی هغه سره یو ځای شو دا لک شان د خدي چې واته خو مني د دې وجه دا په دې 5 نمبر کې راځي او چې څوک زیات د دې انکار کوي نو هغه بیا مخ کیسي. جزاک الله خیر شیخ صاحب الله استاسو عزت جزاک محترم مورونو ان شاء الله یو بل پروګرام بیا راوړو استاد په خدمت کې. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.